ټول ستړي مشو دا تماشا د طارق محمود او د سید محمود په خوشحالۍ کې مو راوستی دې تماشې کې چې چاته کوم قسم شي ضرورت وي چې هغه مو په وخت کې هغه به انشاءالله تاسو ته میلویږي به د هغې نه بعد که چا خدای نه خواسته ډازې بازې وکړې یا نوره څه کوچرهي وکړله هغه به د خپلې بېزتۍ خپل ذمهواري خپل ریفریشمنټ وکړو په ښه په خوشحالۍ سره تماشا وکړو دا مېلمانه هم چې نه خفه نه شي کېدای شي چې دې نه مخکې په بنډجات کې مو لیدلي هم نه وي چې دوم پوه شي چې یاره حقیقت سره چې بنډجات کوم نفر وو هغو لږ څه په سړیتوب پوهېدو ښه ښایسته تماشا وکړو بیا د هغې نه بعد فلیش و خو چې کوچرهي یا ډازې مازې چې ونه کړو دا به تاسو ډېره ډېره مهرباني وي زما د ملګرو طرفه سلامونه قبول کړئ د پښتنو یو روایات دی ډېر زیات کلک چې په ټوله دنیا کې مشهور دی چې هغه د مېلمه ډېر زیات هغوی قدر کوي زه هم ستاسو د کلي ته په لومبي ځل مېلمه راغلی یم یو خواست د ملګري دې څنګه وکړو چې د ډزو او د موسیقۍ سره جوړېږي نه نو زما په خیال داسې موقع په ژوند کې کله کله راځي او دې نه زما په خیال چې خوند اخیستل پکار وي نو زه به هم دا ریکویسټ یو خواست کوم چې ښه په مزه په ارام دا پروګرام انجوای کړي څه فرمایش وي یو چټ باندې ما ته لیکئ که ما ته راتلو او زما سره لیکلی شوي ولې چې پوره خو صرف د الله تعالی ذات دی زه به خپل کوشش کوم چې هغه پوره کړم بله خبره دا یو کومه چې تقریبا څه 25 کاله وشو دا فن په ذریعه ستاسو د خلکو د پښتنو ورونو خدمت کوم لګی یم اوس ما دا کوشش کړی دی چې زما ملګرو چې په پېښور کې یو هسپتال موږ ګلو کړی ماشومانو لپاره تیلیسیمیا هغه بیماري دی چې ماشومان چې وینه نه جوړوي هغې ته هره میاشت د وینې ضرورت وي نو هغه کوشش انشاءالله زموږ پېښور کې ډېر زیات کامیاب دی د ګورنر صاحب په وینا په خواهش باندې اوس ستاسو لپاره دا ډېره خوشحالۍ خبره ده چې د کوواټ خلکو لپاره د ګورنر صاحب په خواهش باندې KDA کې موږ انشاءالله 5 یا 10 ورځو کې یا 10 ورځو کې یو برانچ بالکل او انشاءالله نو دې سره هغه خدمت هم موږ کوو دغه چې کوم وینه موږ ورکوو دا بالکل فی سبیل الله د رضا دپاره یو پیسه هغې کې موږ نه الو چا نه هم دا هم تاسو لپاره ډېره خوشخبری خبره ده ډېره ډېره مننه